ګرانو مینوالو دا دی ګندهاره ټي وي، زه یم اقبال حسین افکار. نن د اسلام آباد د نېشنل پریس کلب مخې ته د پښتون جرنالست اسوسییشن لخوا د پېښور پولیس لین د شهیدانو په یاد کې یو تقریب یو دستوره را جوړه کړې شوې وه. په دې دستوره کې د ژوند د بېلابېلو طبقو د نماینده شخصیتونو سره ماشومانو هم ګډون وکړو او مومباتې شمعې بلې شوې وې او بینرونه او پینپلکس او په هغې باندې د امن د دهشتګردۍ پر ضد نارې لیکلې شوې وې. د دې تقریب و نظامت د پښتون جرنالست اسوسییشن جنرال سیکرټري ښاغلي ګوهر مسعود وکړو. په دې تقریب ته ویناوې محترم فرحت الله بابر صاحب، محترم افراسیاب خټک صاحب، محترم شهابالدین خان، محترم اجمل وزیر صاحب، محترمه شاندانه گلزار او محترمه فرزانه باری، څوک چې د انساني حقوقو اکټیویسټه ده، او دغه شانتې په دې ته نومیاله صحافیانو چې په هغې کې شکیل قرار صاحب، ډاکټر سعدیه کمال، ښاغلی انیب خان او نور ګڼ شمېر ویناوالو د تیارهګرۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ورکر پارټۍ نماینده ښاغلي پروفیسر شاهجان سره د پی ټي ایم د اسلام آباد نماینده ښاغلي کامران خان هم ګډون وکړو. وینا کہ ان کی اتنی ہمت کیسے ہے کہ وہ آ کر ہمارے پولیس فورس پر حملہ کریں، ہمارے جوانوں پر حملہ کریں، ہمارے عوام پر حملہ کریں. سوال یہ ہے کہ جب وہ حملہ کر رہے تھے اس وقت ہم کیا کر رہے تھے؟ یہ وہ سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں اس سوال کا جواب انتہائی ضروری ہے. گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستانی عوام خصوصاً پختون عوام جس کرب سے گزر رہے ہیں اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے یہ جو ذہنوں میں سوال ہے، یہ سوال کا جواب اگر بر وقت نہیں دیا گیا تو بات بہت آگے جائے گی اور اس کی بہت خطرناک نتائج سامنے آئیں گے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں تمام شرکاء کا جو کہ پختون جرنلسٹ ایسوسییشن کے پلیٹ فارم سے آج یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر شرکت کر کے انہوں نے انسان دوست ہونے کا ثبوت دیا ہے. اپنی بات جو ہے اختتام کرنا چاہوں گا اس شعر کے ساتھ کہ شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ یہاں پر وفاقی وزیر ساجد طوری صاحب پہنچ چکے ہیں. ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جو پشاور کا سانحہ ہوا ہے اس حوالے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح تحقیق پوچھے کہ میں تقریباً 1979 سے جو حالات ہیں اور ان سے ہمارے جو لوگ کو گزر رہے ہیں، جو انسٹیبلٹی ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ایک نہیں بلکہ 2 جنریشن جو ہے نا ہم نے انتہائی سے ان کی مذہب شام میں جو ہم کو اس کو مذمت بھی کرتے ہیں. اور جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ مطلب یہ بات کافی آگے بڑھ چکی ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس کا اختتام ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کافی لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں. اس میں سویلین بہت زیادہ شہید ہو چکے ہیں، پولیس والے، فورسز والے، لیکن ابھی تک مطلب ختم نہ ہونے والی بات ہے. بالکل بھی جو لوگ ان چیزوں میں انوالو ہیں، چاہے ٹی ٹی پی والے ہو چاہے داعش والے ہو، ان کو مطلب ریلیف نہیں دینا چاہیے. ان کے ساتھ ایک دفعہ مطلب ہے کہ جس طرح پہلے ان کے خلاف کافی دفعہ مطلب ٹارگٹ آپریشن ہوئی ہے، ان کے خلاف لڑنا چاہیے، بلکہ یہ گیم ختم کرنا چاہیے. شکریہ جی. اس وقت ہمارے ساتھ پختون جرنلسٹ ایسوسییشن کے صدر حسن خان صاحب موجود ہیں. وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر لیں گے اور آنے والے مہمانوں کو اچھے الفاظ میں یاد بھی کریں گے. بہت شکریہ
सबसे पहले तो मैं अपने पख्तून भाई, मेरे पख्तून जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो कलीग्स हैं उनका शुक्रिया कि जब मैंने ये प्रपोज़ किया तो बहुत कम ने इसकी मुखालफत की, और मुखालफत भी यही वजह थी कि ये शायद हम लेट हो गए हैं, और इसकी भी मैं वजह बताऊंगा कि लेट करके हम क्या करना चाह रहे थे। मैं अपने मशरान का फरतुल्लाह बाबर साहब, खालिद साहब, शाहबुद्दीन साहब, दीगर और ख़वातीन हज़रात जो है उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस तकरीब में वो हमारे साथ शरीक हुए, और साथ में ही मैं तो यही कहूँगा कि हमारे गम में शरीक हुए। और थोड़ी सी बात अगर करूँगा तो मैं इस शेर से जो मुझे बहुत पसंद है, और शायद आगे पीछे अल्फाज की हो तो उसके लिए माफ़ी, कि तू इधर उधर की न बात कर, तू ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरे रहबरी का सवाल है। अब मेरे ख़्याल में यही हमारे जितने भी शुरका और जितने भी स्पीकर्स हजरात थे, अगर आप देखें तो सब ने यही बात की कि सवाल तेरी रहबरी का है। सवाल इस्लामाबाद और रावलपिंडी के वो जो नाखुदा जिसे कहते हैं उनकी रहबरी का सवाल है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, जब मैं सानहे के 2-3 दिन बाद जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो आखिर में मैंने जो इजाज़त ली अपने नाजरीन से वो इसी अल्फाज से कि पेशावर में अगले सानहे तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। उसकी वजह यही है कि एक वक्त था कि पेशावर को हम फूलों का शहर और मेहमान नवाजी का शहर कहा करते थे। अनफॉर्चुनेटली आज पेशावर सानहात का शहर बन चुका है। अगर हम APS ने हमसे मीना बाज़ार बुला दिया, मीना बाज़ार का जो वाक़या था मेरे ख़्याल में वो बहुत ज़्यादा दिलखश, इसमें बच्चियाँ, बच्चे, ख़वातीन, और जब मीना बाज़ार में मतलब इसको तो आप दहशतगर्दी से भी सुपरलेटिव अगर कोई डिग्री है तो हम यूज़ करेंगे। इसके बाद जब दूसरा सानहा हुआ वो APS का था स्कूल का, उसने हमसे मीना बाज़ार, और उस पर हम कुछ दिनों के लिए हम रोए और आई विल से क्रोकोडाइल टीयर्स हमने बहाए। लेकिन जब ये पेशावर मस्जिद वाला वाक़या हुआ तो फिर हम APS भी भूल गए। वो कहते इससे बड़ा वाक़या, इससे दिल खराश वाक़या हो सकता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, और मेरी आखिरी जो होगी ये कि इससे बड़ा वाक़या दिल खराश मेरे लिए वो है, वो हमारे इस्लामाबाद के हुक्मरानों और हमारे रावलपिंडी के हुक्मरानों के रवैये का है। आज आप देखें कि उस सानहे के हफ्ता पूरा हुआ है और हम बिल्कुल इसको बुला चुके हैं। हमारी तवक्को थी कि APC ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, वो नहीं बुलाई गई। और द मोस्ट अनफॉर्चुनेट जो है वो ये है कि कल परसों 2 दिन पार्लियामेंट की जॉइंट सेशन थी, एंड वो जो मतलब एक के सबसे जो दिल बहलाने मतलब एक परेशानी वाली बात वो यही थी कि जॉइंट सेशन के एजेंडे पे टेररिज्म, दहशतगर्दी, ये एजेंडे पे शामिल नहीं किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा सानहा जो आपके दिल पे लगता है वो कौन सा होगा। तो ये आज वो तो मेरे ख्याल में वो तो चाहिए तो डेफिनेटली, लेकिन मेरे ख्याल में आज हम अगर जो हमारे पुलिस है बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा में हम उसे उलसी पासून कहते हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में भले चतराल से लेकर साउथ वजीरिस्तान तक लोग खुद खड़े हो रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दी जाए या हमें अपने पुलिस पे ट्रस्ट है। तो मेरे ख्याल में ये आवाज़ें और ये उलसी पासून, मैं समझता हूँ कि शायद ये हमारे हुक्मरानों के कान जो है वो थोड़ा सा वो खुल जाएंगे और वो सुनेंगे कि खुदारा ये ना कहे कि ये बंगाली थे, काले थे, उनके कद छोटे थे, मच्छी खोर वगैरह थे। उसी रवैये ने हमसे आधा पाकिस्तान जो है वो हमने लूज़ किया, हम गिनवा गए। तो ये ना समझे कि शायद यहाँ से कोई अलहदा हो जाएगा, लेकिन ये है कि अगर यही रवैये रहे तो मैं समझता हूँ कि आधा नहीं फिर पूरा पाकिस्तान नहीं होगा। इसके साथ मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने शिरकत की
اور تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. ګور مسعود څنګه مبارک شه تاسو خو ډېر ښه دغه وکړو د پېښور د سانحې چې دی د شهیدانو په یاد کې ډېر ښه پروګرام هم وکړو پښتون اسوسییشن نو هغه څه وایې څنګه ته دې باره کې ستاسو دغه دی. مننه سر، تشکر. یقینا د پېښور واقعه ډېره غټه واقعه وه او داسې واقعې مونږ مخکې هم لیدلې دي، زړونه مو خوږېدلي دي او د تېرو 40-30 کلونه زموږ پښتونخوا یا پښتنې سیمې چې دي هغه په دې لت کې اخته شوي دي او په تکلیف په مصیبتونو باندې اخته شوي دي. او د پېښور واقعه چې وشوله نو یقینا ټوله پښتونخوا، ټول پاکستان او زه وایم چې ټوله نړۍ په دې باندې راوچته شوله او ډېر غم درد یې وکړلو. دا زموږ د پښتون جرنالیست اسوسییشن دی اسلام آباد کې هغه د 2 ورځې مخکې په دې خبرې باندې مشوره وکړه، فیصله وکړله چې صرف د دې حل خو دا نه دی چې مونږ نن دلته دا ورځ ولمانځو، خو چونکې په موقع باندې مونږ دا کولی شو چې په دې حوالې سره مونږ دوی ته دلته دعا هم وکړلې، الله پاک ته د دوی شهادتونه قبول کړي او الله پاک ته مونږ د داسې غمونو نه بیا وساتي او شمې مو روښانه کړي. ورسره دلته وفاقي وزیر ساجد طوري صاحب راغلی، افراسیاب خټک صاحب، فرت الله بابر صاحب او شمدان ګلزار او ټولو پاټو ته شمدان ګلزار او بشرا بیبي وه، نور ډېر زموږ مشران راغلي، هغه هم دلته د خپل خیالاتو اظهار وکړو. یوه خبره وه، د ټولو خبرو یو نیچوړ چې مونږ امن غواړو او په ملک کې چې دا روانې پیښې دي د امنیت په اړه باندې دې ته زر تر زره ونیوې شي، بنده شي، که نه وي خدا نخواسته داسې حالات پیدا نه شي چې هغه د پاکستان خلک نه غواړي او هغه حالات را مخکې شي، ځکه چې په ډېر شیرین نه ځان شیرین دی. اول که په ما باندې کلکه وي، کله کله د خولې نه مې ووځي چې زما کور وران شوی دی په ترخګرۍ جنګ کې، نو که د بل کور وران شي ما ته پروا نشته دی، ځکه چې زما درد چې ته محسوس نه کړې زه به د ستا درد څه غم به څه په زړه کې وساتم. نو نن دا پروګرام وشو، ډېره مننه د غونډو ملګرو، د غونډو مشرانو راغلي وو، په ګڼ شمېر سره صحافیانو تنظیمونو هم پکې ګډون وکړو، شعرا ادیبانو پکې ګډون وکړلو، مختلفو خلکو پکې ګډون وکړلو. تاسو مننه چې تاسو دا غږونه جوړ کړو، ډېره ژوندي او بریالي اوسئ. ډېره مننه. مل خان ستړي مشي درته وایو او ته خو راغلې خو لږ لیټ شوې، مظاهره وشوه که نه. د پښتون جرنالیست اسوسییشن د پېښور د سانحې د پولیس لین کې چاودنه شوې وه او هغې کې خلک شهیدان شوي وو. د هغې په باره کې به دغې باره د مظاهره او د هغې ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ ګوره افکار صاحب خبره داسې ده چې په اسلام آباد کې د دا مظاهره او د پښتون جرنالستانو طرفه دا یو لویه خبره ده او د دې نه دا ثابتېږي چې دا کومه بدامني چې ده یا دا کومه افسوسناکه واقعه چې وشوه دې نه د معاشرې هره طبقه متاثر ده. حتی چې جرنالستان هم هغه عموماً په داسې موقعو باندې رپورټینګ خو کوي خو احتجاج نه کوي، هغه یې احتجاج سړکونو ته راوتل. د دې مقصد دا دی چې د دې تکلیف چې دی د دې کیسې د دې واقعه دې ته نو دا یو ډېره افسوسناکه خبره وه، ډېره دغه پکار دی چې د دې دغه شي مناسب طریقې سره تحقیقات وشي او ملزمان دي هغوی ته سزا ورکړی شي، ځکه چې که د دې مخنیوی نه شو نو دا به هر څو میاشتې پس څو ورځې پس به دغه واقعه ټیک شو، ډېره مننه.